ښه د ورور پوښتنه کړې چې لس پروډکټ مې امازون ته لېږلي دي، نور ټول اکټیو سوي دي، صرف یو پروډکټ چې ده هغه شپمنټ کلوز هم ده او بیا هم ماته آوټ اف سټاک ښکاره کوي. ورور دا ملټیپل ریزن لري، صحیح ده. اول دا کوم تشویش خبر نه ده، کله هم چې پروډکټ چې ده د تا ټول پروډکټ ورسېږي نو یو پروډکټ چې ده هغه آوټ اف سټاک ښکاره کوي. هغه وجه دا ده چې د تا پروډکټ دا یو پروډکټ کوم ده یا هغه په صحیح ډول باندې سکین سوي نه دي، اپینسکیو لیبل پریزرف کې پراته دي او یا هم په ان باونډ کې پراته دي، یعنې دا معنی چې د ویر هاوسونو ترمنځ تقسیم سوي نه دي. او که ته چیرته لاړ شې په شپمنټ کې وګورې، په شپمنټ کې به تا ته واضح لیکل سوي چې تا انوینټري کلوز سوې ده، خو الیجبل هلته درته ښیي چې پرایمري الیجبل څومره یونټ دي، نمبر هلته به لیکلي چې 0 صفر. نو حتما به تا پروډکټ یا په ریزرف پراته وي یا په ان باونډ کې پراته وي. که په ریزرف کې پراته وي دا معنی تا پروډکټ چې تر اوسه پورې اپینسکیو لیبلونه چې دي هغه سکین سوي نه دي. کله چې اپینسکیو لیبل سکین سي له هغه ورسته تا پروډکټ چې دي هغه بیا صحیح کیږي. او که چیرته په ان باونډ کې نو هغه د ویر هاوسونو ترمنځ تر اوسه پورې تقسیم سوي نه دي، نو هغه هم 2-3 ورځې وخت نیسي. 2-3 ورځې انتظار ورته وکړه. که چیرته بیا هم نوسو اول خو کیږي 100% به تا پروډکټ اکټیو کیږي. که نوسو بیا له امازون سره د هیلپ لپاره کیس اوپن کړه، ورته ووایه خپل مشکل ورته ولیکه چې ما پروډکټ چې دی تر اوسه پورې 3-4 ورځې کېږي شپمنټ کلوز سوی ده، خو ما مشکل نه ده حل سوی. نو هغه ټولو پروسه تشریح کوي، یا به په ویر هاوس کې پراته یا به په لارې باندې. مننه.